بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد دا سلسله د دروس د ضم الكلام او د اهل کلام نه د شپږم درس ته او شپږم محاضره ده. موضوع د محاضرې هغه دو مسائل اختلافیه چې هغه اختلافي دي په منځ د اشاعره ماتوریدیو کې. دغه 14 مسایلونه ټول 14 مسایلونه پای کې یولس مخکې ویل شو. 15 مسایل چې دیو اختلاف لفظي پکې دي او شپږ هغه مسائل چې دیو اختلاف معنوي پکې دي. حال دا چې دیو په کوم مسایلو کې اختلاف لفظي وي او کوم اختلاف معنوي دي. نو شپږ او 15 یولس مسلې مخکې بیان شوي دي. دا نن 12 او 14 مسله بیانېږي د مسائل اختلافیونه بین الاشعریه والماتوریدیه. دولسمه مسله دا ده چې هل يصح ایمان المقلد ام لا. د مقلد ایمان صحیح دی او که صحیح نه دی. دې کې د دې متکلمین اختلاف دی چې مقلد ایمان راوړي. مقلد هغه ته وایي چې هغه قادر علی الاستدلال نه او قادر علی النظر نه. دې چې ایمان راوړي د ایمان به صحیح که صحیح به نه. خو د دې نه مخکې یو بله مسله ده چې هغه د مبنی علیه ده. هغه مسله دا ده چې اول واجب په مکلف باندې څه شی دی. اول واجب نو اشاعره ماتوریدی دواړه په دې متفق دي چې اول واجب په مکلف باندې نظر او قص الى النظر دی. نظر قص الى النظر په دې دواړو اتفاق دی. اول به دې نظر کوي او یا به قص الى النظر کوي. په دې اشاعره او ماتوریدی دواړه تصریح کوي. تر دې پورې چې بعضو پکې داسې افراط کړی دی. ابوبکر بن العربي او امام الحرمین چې مسلم اوس کوي که نه او د تکبیر تحریمه ووایي نو په احرام په وخت کې به وایي دی حدوث د عالم ځان ته یادوي چې عالم حادث دی او دارنګې ادله د حدوث د عالم او اثبات د اعراضو او استحاله د قدم الجواهر چې جواهر قدیم نه دي او ادله د علم بالصانع وما يجب الى الله وما يستحيل عليه. دې به ځان ته دا دې وخت کې دا خبرې مو را یادوي. نو مونځ به کوي که دا سلم او شرقایت به وایي. عجیب مولین دي. وی اول واجب په مکلف باندې نظر او قص الى النظر دی. دا د متکلمینو خبرې دي چې دیو کړي دي. نو په دې باندې بیا دیو دا مسله بنا کوي چې ایمان د مقلد صحیح دی او که صحیح نه دی. نو جمهور مشایخ حنفیه هغه وایي چې ایمان د مقلد صحیح دی. یو مقلد ایمان راوړ ایمان یې صحیح دی خو دومره ده چې دی ګناهګار دی په ترک د استدلال. د استدلال پرېښی دی او نظر پرېښی دی نو ګناه یې کړې ده.
ځکه چې غریب خو د استدلال او د نظر قابل نه دی. او جمهور اشاعره او ابوالحسن اشعري رحمه الله هغه وایي په عقایدو کې په تقلید اکتفا نه کېږي، ایمان د مقلد صحیح نه دی، ایمان د مقلد صحیح نه دی. بعض علماء لیکل دي متکلمینو نه چې بعض اشاعره دا وایي چې مقلد چې دی که نه چې دی نظر او استدلال ونه کي او قصد ونه کي، نه ګوره دی کافر کېږي. قول کوي به کفر د مقلد. او وایي د اشعري نه دا هم نقل دي چې مقلد ټیک ده په دې ایمان باندې د کفر نه ووت، ایمان خو راوړه، د کفر نه خو بې ووته، خو ده ته مؤمن مونږ نه شو ویلی، دی د دې نوم مستحق نه دی. وجه د هغه دا چې نظر نه شي کولی، استدلال نه شي کولی. او بعضې اشاعره ماتریده دا هم ویلي دي چې دا نسبت د قول په عدم صحت د ایمان د مقلد دا په ابوالحسن اشعري باندې چې دروغ چا تړلي دي چې دی وایي چې د مقلد ایمان صحیح نه دی. بهر صورت مشهوره دا ده چې ماتریدي وایي ایمان د مقلد صحیح دی، خو دی عاصي دی په ترک د استدلال. او ابوالحسن اشعري او جمهور اشاعره وایي چې نه، ایمان د مقلد صحیح نه دی. وجه د هغه دا ده چې دی اهل د استدلال او د نظر نه دی. خو دواړه فرقې د متکلمینو چې ماتریدي اشاعره دي په دې متفق دي چې په مکلف باندې واجب هغه نظر او استدلال دی یا قصد نظر او استدلال ده. په خبره پوه شو تاسو؟ دا د دواړو تصریح ده. اما خو تاسو ویله که نه بعضو پکې لا افراط کړی چې یاره په وخت د احرام کې به دی ځان ته دا خبر را یادوي چې عالم حادث دی او د هغه ادله به ځان ته مستحضر کوي او ادله د اثبات د صانع او دارنګې جواهر قدیم نه دي او ادله د علم بالصانع وغیره. نو الحاصل د دواړو فرقو په منځ کې اختلاف په دې خبره کې نشته چې دواړه په دې متفق دي چې اول واجب په مکلف باندې نظر او استدلال یا قص الى النظر والاستدلال دی. دې ته دی اختلاف لفظي او اختلاف لفظي نه دی چې ایمان د مقلد صحیح دی او کنه، دا هم اختلاف معنوي دی، دا هم اختلاف څه دی؟ معنوي. په دې باب کې حق قول د ماتریدیو دی چې ایمان د مقلد صحیح دی. ایمان د مقلد او د اشاعره یا ابوالحسن اشعري ته منسوب قول چې ایمان د مقلد صحیح نه دی، دا قول صحیح نه دی، دا قول باطل دی. غزالی لیکلی دی، امام غزالی وی عجیب خبره ده، ابتدائی مسلمانان چې اول اسلام راوړي چې هغه غریبانان نظر پیژني او نه استدلال پیژني، بیا خو د هغوی ایمان صحیح نشي کنه. حال دا چې په اسلام کې داخليږي هغه کوم نظر او استدلال کړی دا اوس چې خلک اسلام قبل یهود نصارا نور کافر او که د متکلمینو په نس شي کنه دا ټول د نظر او د استدلال قابل نه دي، پکار دا چې د دوی ایمان صحیح نشي. چېرته مجتهدین دي خو عوام خلک دی او راځي او کلمه وایي او اسلام کې داخلي. نو حق قول د ماتریدیو دی، دا ابوالحسن اشعري او د اشاعره قول حق نه دی. ها دا قول د دوړو باطل دی چې اول واجب په مکلف باندې استدلال او نظر قصد الاستدلال دی، اول واجب په مکلف باندې نظر او قصد النظر دی. ما به خبره پوه نشو، دا قول د دوړو سره باطل. دلیل دا دی
اول واجب په مکلف باندې چې په اسلام کې هغه داخليږي هغه شهادت د الله اله الا الله دی. اول واجب په مکلف باندې څه شی دی؟ شهادت د الله اله الا الله وان محمد رسول الله. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معاذ رضی الله عنه یمن ته لېږه نو هغه ته ویلي وو چې لاول ورځې اهل کتابو ته ته دعوت ورکړې د توحید او د شهادت. کاولې ته دا ویلي چې تاسو به استدلال کوئ او ځان کې به اهلیت د نظر پیدا کوئ نو د هغه نه وروسته به بیا ایمان راوړئ. دا خبرې خو ته نه دي کړې. اول به تاسو څه وایئ؟ ګوئ د لا اله الا الله کوئ او د محمد رسول الله وکړئ. دا اول واجب دی. د دې وجه نه تاسو ګورئ شرح العقید تحویه کې او په دې ټولو کتابونو کې دا مسله دی ذکر کوي چې اول واجب په مکلف باندې هغه نظر او قصد النظر نه دی. اول واجب په مکلف باندې شهادت د دې خبرې دی چې الله اله الا الله وان محمد رسول لا اله الا محمد رسول یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله. څومره انبیا چې دنیا ته راغلي ټولو دا دعوت ورکړه یا ایها الناس اعبدوا ربکم یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیر. الله بندگی د الله د توحید اقرار د نبی د رسالت اقرار دا غوښنه دی ویلي چې یاره ته لاول بزان کې نظر او اهلیت د نظر پیدا کې او پتا باندې نظر او استدلال سره دا واجب. د دین غیر دا نور ټول حماقات د متکلمینو دي چې متکلمینو دا یو خبره شروع کړه د چاول به نظر کې استدلال دي ته بدع المتکلمین ومن بدع المتکلمین د متکلمینو د بدعاتو نه دا چاول واجب په مکلف باندې نظر او قصد النظر دی. خبره پوه شو؟ دا نشته دی. اول واجب په مکلف باندې شهادت د الله اله الا الله دی. حافظ ابن حجر رحمه الله په 14 جز د فتح الباری کې 14 کې خرد په دی باندې کړی او دا خبره غلطه ثابته کړې ده چې اول واجب په مکلف باندې نظر او قصد النظر دی بلکې اول واجب په مکلف باندې شهادت د الله اله الا الله. انبیاء دې په دنیا ته مبعوث شوي. شیخ الاسلام لیکلي رحمه الله وای نبی سلام اچا ته دعوت د نظر ابتداء نه ورکړی تاسو راشي نظر وکي او استدلال وکي. او نه تداوی چې تاسو اثبات د صانع وکي بلکې اول چې محمد رسول الله دعوت ورکړ هغه د شهادتین ورکړ دی چې تاسو دا وایي چې الله واحد لا شریک دی او محمد رسول الله الله رسول دی. بس تاسو په اسلام کې داخل شئ. په اسلام کې د داخلېدو لپاره شهادتین کافی دي. اسلام کې د داخلېدو لپاره د ضرورت نشته چې سړی د اهل د استدلال او د نظری او که څوک اهل د استدلال او د نظر نه وي چې مقلد ته ویل کېږي او هغه ایمان راوړي بیا به ایمان صحیح نه وي. دا خبره ده دی ډېر خطا بلکې خطا فاحش ده او دا د دې بدعاتو نه ده او د دې د مخترعاتو نه ده. بیا شیخ الاسلام دا مسله هم لیکلې وایي چېرته په قرآن کې دا نشته دی چې مکلف دی نظر هغه دی دغه کې دا په هغه باندې د نظر واجبي یا د قصد النظر واجبي. دا قرآن کې نشته. نو بیا فرمایي وایي قول د ابوالمعالي چې امام الحرمین دی چې اول واجب په عاقل باندې بالغ باندې نظر دی یا قصد النظر دی وایي دا په اصل کې من کلام المعتزله دا د معتزله کلام دی. دا چې وایي چې اول واجب په مکلف باندې نظر یا قصد النظر دی نو دا د بدعاتو د معتزلهونه دی. د دې وجه دا خبره علماء لیکلي دي چې ابوالحسن شریک دا ویلي دا په دې کې د اعتزال یو بقیه پاتې شوې ده. د ابوالحسن شریک باندې یو دور د اعتزال تیر شوی دی. دا خو معتزله دا خبرې کوي. مسلمانانو په نسبت دي د اهل سنتو په نسبت دي اول واجب په مکلف باندې هغه څه دي هغه شهادتین هغه نظر او قصد النظر دی. دا 12مه مسله شو او په دې کې تاسو حق پیژنئ.
چې ایمان د مقلد صحیح دی او اول واجب په مکلف باندې هغه اقرار د شهادتین دی، توحید او رسالت، نه نظر دی او نه قص الی النظر دی. ماتوریدی او اشاعره دواړه په دې مسله کې په خطا دي او په صحت د ایمان د مقلد کې د ماتوریدی قول حق دی او د اشاعره قول باطل دی. ومه مسله داغه مسلونه چې دیو اختلاف لفظي پکې دی او په حقیقت کې د 14مه مسله ده. هغه اختلاف دی په بیان د کسب د عبد کې. دې کې اختلاف ده کنه چې بنده قدرت او اختیار لري که نه لري. دې کې اختلاف ده چې بنده څه لري، قدرت او اختیار لري او که نه لري. تاسو مسلم کې ویلي دي، مسلم ثبوت کې محب الله بحاری صاحب وایي جهمیه چې دا جبریه دي په حقیقت کې دی وایي چې لا قدرت للعبد اصلاح، بنده بالکل قدرت اختیار اراده نه لري، نه د خلق اراده او قدرت او نه د کسب، نه بنده خالق دی او نه کاسب دی. بیا فرمایي وبل هو کالجماد وهذا سفسطه، او دا سفسطه دا د جبریو مسلک. دویم قول د معتزله ذکر کوي. معتزله و چې بنده قدرت معاصره لري په خپل افعالو کې. څه مطلب؟ داسې قدرت لري چې هغه معاصر دی په خلق د افعالو کې، یعنی دیو بنده خالق د خپل افعالو ګڼي. داسې قدرت معاصره وایي چې هغه معاصر فی الخلق دی، بنده د خپل افعالو څه ګڼي؟ خالق. محب الله صاحب وایي وهم مجوس هذه الامه، دا خو د دې امت مجوسیان دي. وما فهموا ان الامکان ليس من شانه افاده الوجود. دیو په دې نه دي پوه شوي چې د امکان د شان نه افاده د وجود نشته. ممکن بچاله وجود څنګه ورکی چې د بنده د خپل افعالو خالق وي، نو خلقو اعطاء الوجود ته وي، نو ممکن به وجود چاله څنګه ورکی؟ په خپل ممکن دی او خپل وجود کې بل چاته محتاج دی، دی به د بل شي خالق څنګه وګرځي؟ پوه شو په خبره؟ خاجي دریم مسلک هغه د اشعریو دی. محب الله ته ذکر کړی، هغه وایي چې بنده قدرت لري، بنده قدرت لري خو قدرت متوهمه لري مع الفعل. دی قدرت لري خو قدرت څه متوهم دی. کله چې دا بنده کار کوي نو زموږ په وهم کې دا راځي چې دی قادر دی، خو د ده په دې قدرت لره هېڅ دخل نشته دی. د ده دا قدرت تاثیر نه لري، مؤثر نه دی، قدرت مؤثره نشته، قدرت متوهمه دی. دې پوه شئ تاسو؟ او د تکلیف دپاره قدرت متوهمه کافي دی. محب الله صاحب والحق انه کفء للجبر، دا مسلکم د جبر سره برابر دی. قدرت متوهمه، قدرت متوهمه خو دې ته وایي چې حقیقي قدرت نشته، توهم د قدرت دی. نو لنډه دا ده چې اشعریه چې دي که نه، نو هغه د قدرت د بنده قدرت وایي او دا قدرت تعلق د مقدور سره وایي، لیکن بغیر د تاثیر نه، اثر مسر نه مني. او څلورم مسلک چې هغه ذکر کړی د نوعند الحنفیه ماتوریدی ذکر کوي چې نه بنده قدرت لري او قدرت مؤثر دی. څه دی لکه یاد ساتئ، بنده قدرت لري او قدرت څه دی؟ قدرت مؤثر. مؤثر دی خو په کسب کې نه په خلق کې. بنده خالق نشي کېدی، کاسب دی. نو کاسب خو اشاعره هم وایي چې بنده کاسب دی، خالق نه دی.
ماتوریدی هم وایي خو هغلته اشاعره چې دي هغه قدرت حقیقي نه مني قدرت هغه متوهم قدرت وایي او ماتوریدی چې دي نو هغه قدرت حقیقي مني او قدرت حقیقي مني بیا د کسب تعریف کوي کسب څه ته وایي صرف القدرة المخلوقة إلى القصد المصمم إلى الفعل اړول د قدرت مخلوقه دي قصد مصمم ته قصدو کې د فعل دې ته کسب وایي نو فرها تاثیر فی القصد المذکور د دې قدرت تاثیر شو په قصد مذکوره کې که تا قدرت واړو قصد وکړو او دا قصد وروسته بیا الله سبحانه وتعالی فعل پیدا کړ په طریقې د عادت سره لکه ته د دې ځای نه کور ته ځې نو تا خپل قدرت مخلوقه هغه د صرف قصد وکړه چې ځمه او د هغه نه وروسته الله جل وعلا ستا کور ته تلل د هغه قصد نه بعد پیدا کړه په طریقې د عادت سره اوس لاړې قصد څه ته وایي کسب څه ته وایي صرف القدرة المخلوقة إلى القصد المصمم إلى الفعل دا قدرت چې دا تاثیر په فعل کې لري وکه تاسو سوچي اشاعره تاثیر نه مني او ماتوریده تاثیر مني دا تاثیر په خلق کې نه ګوره په کسب کې ځکه خلق به الله کوي خلق به څوک کوي الله به کوي تفتزانی سے لګلی شرقایت کې وای صرف د بنده خپل قدرت او اراده لره فعل ته دا کسب دی او ایجاد د الله فعل لره دغه نه رسو د خلق دی ال دغه د خلق او د کسب فرق کوي چې په خلق او کسب کې څه فرق دی نو بنده چې خپل قصد او اراده فعل ته واړي د کسب وي او خلق ایجاد ته وي خلق څه ته وي د کسب او د خلق نو فرقونه مغه کړی دي یو فرق پکې دا دی او مقدور واحده د دو قدرتینو لاندې داخلي دل په جهتینو مختلفتینو سره د جایز دي یو قدرت د الله شو بل قدرت د بنده شو دا یو فعل دی دا د بنده د قدرت لاندې هم دی او د الله د قدرت لاندې هم دی د الله د قدرت لاندې دی په اعتبار د خلق سره او د بنده د قدرت لاندې دی په اعتبار د کسب سره توارد د علتین په معلول واحده ناراضي کرازینو بجهتين مختلفتين بالجهتين المختلفتين حاصل دا خبر دار هوته چې شاعر تاثیر د قدرت نه وي او ماتوریدی وي بیا ماتوریدی یو بل خبره شروع کړې ده چیرې د دې قصد خالق څوک دی د قصد خالق څوک دغه خپل قدرت واړو طرف د قصد دا خو کسب شو خو دا قصد مخلوق دی غیر مخلوق دا خو مخلوق دی چې مخلوق دی نو د چا مخلوق دی که تاسو وایئ چې دا هم د الله مخلوق دی نو بیا خو ستاسو مذهب هم د جبریو په شانته شو تاسو د بنده هیڅ نه منئ او که تاسو وایئ چې دا مخلوق د بنده دی نو بیا خو ستاسو مذهب د معتزله په شانته شو دا په ماتوریدي شوبه ده نو ماتوریدي د دوه جواب کوي یو جواب کوي چې قصد احوال نه دی احوال جمع د حال د متکلمینو په اصطلاح کې صفه لموجود لا موجوده ولا معدومه دا د موجود صفت د بخبره نه موجود نه معدوم هغه وی چاره کدا اړو احوال نه دی بنده د محدث دی خالق نه دی دا یو خبره کوي بنده څه دی او فرق کې د احداث او د خلقه محب الله سے وای والاحداث اهون من الخلق احداث کړه د خلق نه لاندې درجه ده بنده محدث کېدی شي خالق نشي کېدی بنده څه کېدی لکه تاسو څه کوئ کنه چې د قران په باره کې لفظ د محدث راغلی او د قران په باره کې لفظ د خلق نه راغلی قران مخلوق دی او محدث ته سورۃ انبیاء کې
ما یاتیهم من ربهم څنګه راځي آیت لفظ محدث هلته مستعمل دی ما یاتیهم ذکر من ربهم محدث الا استمعوا نو دلته لفظ د حدوث او د محدث استعمال شوی په خلق او په حدوث کې فرق دی په احداث او په خلق کې هم فرق دی محب الله سے والاحداث اهون من الخلق مبدد د محدث دی او دویم قول ماتوریدی دا وایي چې نه د قص خالق بنده دی د قص خالق سره بنده دی لکه تاسو خو د معتزله په شان شوی نه معتزله په شان موږ نه یو معتزله قائل د ایجاب کلی دي امون قائل د ایجاب جزئی معتزله خو د ټول افعال خالق بنده وي امون صرف د قص خالق بنده وي موږ د قص او جبریه هغه قابل د سلب قائل د سلب کلی دي هغه بنده بالکل سره شکو امون به ګلک گنجائش پرې خو چې د قص خالق دی د دې لپاره چې بيخي جبریه نشو او نور د ټول افعال خالق نه باقی د قص نه د دې لپاره چې معتزله نشو غریبانه په دې کې راګیر دي الغرض اشاعره هغه تاثیر قدرت لره نه وي قدرت متوهمه وي او ماتوریدی چې دي او قدرت مؤثره وي قدرت لره تاثیر وي په کسب د فعل کې نه په خلق کې حق مسلک په دې کې د ماتوریدی و دی زمونږ خو د حق سره کار دی ماتوریدی اشعری څه کوو چې چا خبره حق وي بنده کاسب دی او خالق نه دی او قدرت بنده حقیقی قدرت لري د دې وجنه یو حرکت اختیاري او بل حرکت د مرتعش دی او گزن والا ګوره د هغه حرکت کې د بنده بالکل قدرت لره تاثیر نه هغه اتوماتیک لاس خوځي والشمس كالمرات في كف الاشل هغه د خوځي د هغه کې د بنده اختیار نه حرکت د مرتعش او کم چې د روح سړي حرکتي هغه اختیاري حرکتي په دې کې د اختیار لره دخل دی د قدرت او اراده لره دخل دی تاثیر لري ځکه د خپل طبيعت د الله خوځي او کله نه خوځي په دې ډول حرکتونو کې فرق دی اوس چې قدرت لره تاثیر نشي لکه د شاعر او مذهب نو بیا د حرکت د مرتعش او د حرکت اختیاري په منځ کې څه فرق شي په دې مسله پوه شئ تاسو نو حق مسلک چې دی هغه د ماتوریدی په دې باب کې تاسو په شرقایت کې دا خبره ویلم ده چې استطاعت او قدرت او توفیق دا په دوه معنی سره راځي یو په معنی د قدرت مستجمعه لجميع شرایط التاثیر دا مع الفعل ده او بل دا کدا اختلافي مسله ده چې قدرت او استطاعت د فعل سره معی ده او کدا د فعل نه مخکې ده او معتزله و غیره غي مخکې وي او اشاعره دیو د فعل سره معی وي باقي بیا رازی او غیره دیو دا تفصیل لیکلی چې قدرت او استطاعت دو معنی لري یو په معنی د قدرت مستجمعه لجميع شرایط التاثیر دا مع الفعل ده او قدرت او اراده او استطاعت په معنی د سلامت الاسباب والآلات سره دا قبل الفعل ده وجب خبره دا دیارلس مسائل شو په دې کې کله د یو چا خبره حق کله د بل چا او کله د دوړو غلطه دا غیر شاید دی موږ وکړو مختصر پنځه فرقې د متکلمینو د دې پر بیان شو اول جهمیه دویم معتزله دریم کلابیه یادو دي او څلورم اشاعره پنځم ماتوریدیه شپږم فرقه د متکلمینو دا کرامیه دي سدي اتباع د محمد ابن کرام دا فرقه د متکلمین دا په اصولو کې مقلدین د محمد ابن کرام دي او دا په فروع کې
خپل نسبت چاته کوي؟ امام ابو حنیفه ته کوي په فروعو کې. نو دا به ته ځان سره اوس پرېږدې په حنیفیت کې، ځکه چې دا ستا ملګري دي په فروعو کې. په عقیده کې خو ته هم د امام صاحب په عقیده نه یې او کرامیه هم نه دي، نو ولې ته هغوی نه خفه یې؟ عقیده کې خو ټول یو شان د امام صاحب مخالف یې. امام صاحب الله په عرش مستوي ګڼي، ته ته انکار کې. کله وایي الله به عرش غټي او که عرش به غټي، دا خبره امام صاحب کړې وه. امام صاحب خدا ویلي چې څوک الله په عرش نه مني کافر دی، ځکه الله ویلي چې الرحمن العرش استوى. که څوک دا نه مني چې زه په دې نه پوهېږم چې عرش بره دی که ښکته دی، دا هم کافر دی. عرش اسمانونو له پاسه دی. نو امام ابو حنیفه دا خبره کړې وه چې عرش به غټي او که الله به غټي، عیاذا بالله. دا خبره کول دا زندقت و الحاد دی. وذروا الذین یلحدون فی اسمائه، ملحدین پرېږدي چې د الله په صفتونو کې الحاد کوي. دوی ته به د دوی د عمل بدله میلو شي څوک چې دا خبرې کوي. رب العالمین په باره کې دا خبرې کوي. دې ته خو مسائل الغیب ویلی کېږي. په مسائل الغیب باندې ایمان به لري، په دې کې با خو ګوتې نه وی او را بشي انشاءالله. ته عرش وې زه تا نه تپوس کوم، که تا نه دا تپوس وکړو چې الله د دې عالم نه غټ دی که وړوکی دی که ورسره برابر دی؟ عالم نه الله غټ دی او که وړوکی دی او که ورسره برابر دی؟ که غټ او وړوکی شي نو په الله کې تجزي راله، او که برابر نو په الله کې تناهي راله. څه جواب به کې ځه؟ عرش خبره ته لري که په الله په عرش نه مني، رب العالمین او د کائناتو بادشاہ په عرش نه مني. کله وینه داخل دی په عالم کې او نه خارج دی د عالم نه، الله معدوم ګڼي. دا زندقت نه دی. او چې قرآن او سنت تصریح په دې باندې کوي چې رب العالمین په عرش دی، بلکې تفتزانی قول براشي د شر المقاصد نه به پیش کو د الله په توفیق سره چې هغه لیکلي دي چې په ټول کتب سماویو کې او په ټول نصوص نبویو کې دا خبره ده چې رب العالمین بره دی. داسې نس نشته دی چې پاکې دی چې الله بره نه دی، داسې نس نشته. تصریح ده، یو نس پیش کوي چې الله بره نه دی. په دې ډوکوسلو باندې کار نه کېږي چې برابر دی او که وړوکی دی او که غټ دی. دلیل راوړه چې الله بره نه دی، دلیل در سره نشته. داسې دلیل پیش کوي چې الله لا داخل العالم دی ولا خارجه، دا دلیل پیش کړه. ستا چې کوم مذهب دی خلکو ته ښکاره کړه. او د رب العالمین د فوقیت په باره کې ټول کتب سماویه هغه ناطق دي او دال دي، او باقي نصوص دا د تفتزانی اقرار دی. دا تفتزانی دا مجبور دي غریبانان چې بله لار نشته دی. نو ځکه دا شکوک شبهات خلکو ته اچوي. دا د تلبیس ابلیس نه سوا بل شی نه دی. ابن جوزی چې کتاب لیکل دی که نه تلبیس ابلیس، په هغه کې تلبیسات د ابلیس ذکر کړي دي. دا متکلمین په دې تلبیس کې اچولي دي چې تاسو خلکو ته دا وایي چې الله د عرش نه غټ دی که وړوکی دی که اوسه برابر دی. ومن تلبیسات ابلیس. دا په تا اثر کوي د الله فضل سره. په اهل التوحید او په اهل سنتو د دې خبرو سره اثر نشته. زمونږ الله وایي زه بره یم، نو زمونږ عقیده دا ده چې بره دی. او چې بره نه دی دا عقیده د فرعون ده. پوه شوئ؟ امام المعطله فرعون هغه دا ویلي چې رب العالمین بره نه دی. بهر صورت دا مسله به راشي انشاءالله بالتفصیل به بیانو سره د دفع د شبهاتو نه او د شکوکو نه. امام صاحب وایي الله بره دی او ته بره نه دی، او په عقیده کې ته هم د هغه ملګری نه شي. امام صاحب وایي د الله په ید، وجهه، نفس، غضب، رضا په دې صفاتو کې به تعویل نه کېږي فقه اکبر کې. او ته د معاولینو نه یې، د امام صاحب په عقیده ته نه یې. دو شو. امام ابو حنیفه رحمه الله په ایمان کې رکن اقرار ګڼي
او ته ایمان نه اقرار رکن نه وې ته د امام صاحب په مذهب نشي. امام ابو حنیفه رحمه الله هغه د توسل بالذوات نه دی قائل. هغه وایي لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا باسمائه وصفاته. الله به دغه په اسماء او صفاتو رابلې وبل شنه هغه د توسل بالذوات نه دی قائل او ته قائلې د پیرانو د بزرګانو د توسل قائلې. ته څنګه د امام ابو حنیفه په مسلک کې خبره پوه شو؟ تاسو امام ابو حنیفه د دې قائل دی چې د الله کلام اورېدل کېږي او دا قرآن د الله کلام دی او سمع د الله د کلام کېږي او ته څه وایې وایي سمع نه کېږي. سمع ممکنه نه ده. ابوالحسن اشعري وایي او منصور ماتوریدي وایي ابوالحسن اشعري خو امکان لري خو او منصور ماتوریدي وایي چې نه امکان نه لري. مخکې دا مسله تېره شوې. د دې خبره پوه شو تاسو؟ دا هغه اختلافي مسائل دي چې سلف او امام ابو حنیفه او باقي سلف د دې قائل. امام ابو حنیفه د دې قائل دی چې الله ينزل بلا کیف، د شپې په اخر حصہ کې اول اسمان ته راکوزیږي او ته د زندقت خبرې کې چې الله راکوز شو نو عرش به خالی او که الله به عرش شي او دې ته د تحقیق او دې ته د معرفت وي. هغه ينزل بلا کیف او ټول سلف ویلي وجاء ربك والملك صفا صفا او ياتي ربك هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه. اتيان د الله صفت، مجيئت د الله صفت، نزول د الله صفت. ينزل ربنا تبارك وتعالى. موږ خو دلیل دی، ته داسې دلیل پیش کړي چې الله نزول نه کوي. لا ينزل ولا يجي ولا ياتي. راوړه دلیل د قرآن سنت نه راوړه. صرف په دې کار نه کېږي چې الله راکوز شو نو عرش به دې خالي او که الله په عرش وي. تا دې سره څه کار دی چې عرش دې خالي دی او که خالي ته نه دی؟ دا خو ته الله د مخلوق په شان ته ګڼې چې مخلوق د چت نه راکوز شي نو چت دې خالي شي نو ته الله داسې ګڼې. نو ځکه دا شبهه په الله کې او شبهه دې په محمد رسول الله ده صلی الله علیه وسلم. اعتراض دې په الله او په رسول دی. ایمان نه خالی شوي. داسې علم هغه د انسان د آخرت د وبال او د عذاب سبب ګرځي. او داسې علم ته الله لعنت ویلی دی په قرآن کې. یهودو هم ویلی وقالو قلوبنا غلف. الله وی بل لعنهم الله. علم در سره نشته، دا لعنت دی. لعنت کې مبتلا یې. ولې داسې خبرې کوي؟ الله په شان کې دومره ګستاخي. امام مالک نه خو تپوس وشو چې د الله استوا څنګه د امام مالک باندې خولې راغلې وعلاه الرحضاء. خولې پې د الله د یرې نه او د الله د عظمت نه راغلې او ته دومره بې باکه د رب العالمین په صفاتو کې لګیایې چې که الله ښکته راکوز شي نو عرش به دې خالي او که نه به وي. د اسحاق ابن راهوی جواب په هغه دور کې چې کله د دیو مشران د هغه سره مخامخ شو په دربار د بادشاه کې او ویل چې دا اسحاق ابن راهوی وایي چې الله راکوزیږي. نو امام اسحاق ابن راهوی ویلي زه د دیو نه یو تپوس کوم الله قادر په دې دی چې الله راکوزم شي او بر دې ومي او که قادر نه دی. ټول مبتدعین اهل بدع د هغه زمانې خاموش شو. بادشاه جواب ورکړي په دې نشي کولی. که دې وایي چې الله قادر نه دی په دې خبره چې ښکته هم راکوز شي او بره هم دی نو دا د الله د عجز قول کوي، اسلام نه وځي. او که دې وایي چې قادر دی نو زما خبره ثابتېږي. مونږ وایو زمونږ رب په اسمان هم دی او زمونږ رب په عرش هم دی او زمونږ رب اول اسمان ته هم راکوز شوی. دواړه خبرې په خپل ځای باندې حق دی. زموږ په کې خو څه خبره ده؟ دا خو د غیب مسله ده. دغه خو ګوتې وال نه دي په کار. او دا تپوس ابو حنیفه صاحب کړی یا د ابو حنیفه صاحب نه ابو یوسف صاحب کړی دی، امام محمد ته کړی دی چې استاد ته چې الله راکوزیږي نو عرش ته خالی پاتې چې الله په عرش دی. دا کتاب الوصیه کې امام ابو حنیفه دی ویل چې ينزل بلا کیف. شرف غور کې مولا علی قارین دی ذکر کړی چې الله بلا کیف راکوزیږي. حماد بن ابي حنیفه دا نه وایي چې الله به مجیت کوي او که د الله د مجیت ته چا انکار وکړي نو کافر دی. نو دی وایي موږ ځان سره کرامیه نه پرېږدو
چې نه پرېږدي نو ته کله د امام صاحب په مذهب چې هغه ځان سره نه پرېږدي ته خو پخپله د امام صاحب په مذهب نه اخو لا دا وایي کلام د الله صفت ده خو نوع د کلام حادثه ده نور الله متکلم بکلامین دی او ته خو د الله صفت د کلام نه مني صفت د کلام د سره مني نه الله خبرې نه کوي د لفظي کلام چې نه مني که نه د الله خبرې نه مني عیاذا بالله دا الله اخرس ګڼي او ابکم ګڼي الله خبرې نه کوي او خبرې خو صفت د کمال دی تا خو د الله نه کمال سلب کړ ستا په نسبت باندې په الله کې او د سامري سخیچ او په دې کې څه فرق ستا په نسبت زموږ په نسبت دا ده چې رب العالمین موصوف دی په صفاتو د کمال الله خبرې کوي یتکلم بما شاء وکیف شاء ومتى شاء خبرې کوي دا آسماني کتابونه ټول د الله خبرې او دی نه الله خبرې نه کوي خبرو کې حرف او صوت او حرف او صوت الله نه لري بهر صورت کرامیه ځان په فروع کې احنافي صاحبي او په اصول کې ځان د محمد کرام اتباع غني وما فرقه د متکلمینو هغه هشامیه دي سدي هشامیه اتباع دي د هشام بن سالم الجوالقي دا په حقیقت کې مشبهه وو هشام بن سالم ګور دا هشامیه دو دي ګوره یو هشام بن حکم د غره وافز دي او بل هشام بن سالم دی داغه اتباع ته هشامیه ویل کی اتم ډله د متکلمینو هغه الشیعه شیعان دي چې د اهل بیت د محبت د ودار دي او په دې کې بیا ډېر فرق دی روافض پکې هم دي روافض هغه دي چې شیخانو ته کنځل کوي او زیدیه پکې هم دي لیکن دا شیعان په مسائلو د اعتقاد کې په طریقه د متکلمینو روان دي د معتزله چې کوم متکلمینو دغه په طریقه روان نه همډله د متکلمینو دا مرجعه دي څوک دي مرجعه غو کنه چې عمل په ایمان کې جز نه غاڼه او د عمل تاخير کو د قول د تاخير د عمل کو د ایمان نه چې عمل په ایمان کې نه داخل مرجعه لسمړه قدریه دي چې د الله د تقدیر نه انکار کوي او دا ډېر ډلې دي خو په دې کې بعض ډلې دي چې د الله د قدرت نه انکار کوي چې الله د بنده په فعل باندې قدرت نه لري د بنده فعل دا د بنده مخلوق دی او دا د الله مخلوق نه دی مکه خبره تیر شو یو لسمه ډله د هشامیه دي دا بل اوس هشامیه ده دا اتباع د هشام بن حکم الرافضي دي چې کوم الله ته د جسم قول وکاو دا دغه اتباع دي څنګه ابو الحسن شری په المقالات کې لیکلي دا یولس ډلې دا ټول مسما دي په اهل الکلام سره د دې ټول نومونه سره نوم سره اهل الکلام دا اهل الکلام دي اختلافات لري په خپل منځ کې ډېر اختلافات لري معتزله او شیعان او اشاعره ماتریدیه او جهمیه دا ډېر اختلافات لري په خپل منځ کې خو د دې په منځ کې ما بل اشتراک څه شی دی ټول فرق کلامیو په منځ کې ما بل اشتراک دا څه نوٹ دا پس کې شریک دي د دې په منځ کې قدر مشترک څه دی قدر مشترک د دې په منځ کې څه دی نه خبرې د دې په منځ کې قدر مشترک دی یو خبره هغه دا ټول په دې متفق دي چې د اعتقاد مسائل به د عقل نه غسته کیږي دا ټول متفق دي په دې باندې چې د اعتقاد مسائل به څنګه غسته کیږي د عقل او چې کله د عقل او د نقل تعارض راشي نو قدم العقل عقل به مقدم ګڼل کیږي او نقل به وروسته دغه چې هغه پکې بزرګان دي کنه شاعر ماتریدا غدا خبرې کوي دا نور خلا پرې لکه هغه دا وایي چې د عقل او د نقل تعارض راشي نو عقل به مقدمي په چا باندې په نقل باندې د ټول اتفاق په دې چې د اعتقاد مسائل او اعتقادي مسائل تؤخذ من العقل واذا تعارض العقل والنقل نقدم العقل
انشاءالله دا تفصیل روان دی. دویم ټول متفق دی په نفي د اسماء او د صفاتو. ټول متفق دی په څه باندې؟ څوک خو بالکلي اسماء صفات نه مني لکه جهمیه، څوک پکې صفات نه مني او اسماء مني لکه معتزله، او څه پکې داسې دي چې هغه نور صفات رد کوي نه مني، صرف و اته صفتونه مني لکه اشاعره ماتریدیه دا و اته مني. څوک ټول نه مني اسماء او صفات، څوک ټول صفات نه مني، څوک بعضې صفات مني او باقي نه مني، و اته مني او باقي نه مني، باقي کې تاویلات کوي. بعضې پکې داسې دي لکه کلابیه، او خود او اته هم مني او څه پکې نور صفات خبرې هم مني لکه د الله استوا شو، د الله ید او وجه شو، دا هم مني، خو صفات اختیاریه په الله پورې قایم نه وي. صفات فعلیه صفات الافعال وایي ځکه دا حوادث دي او په الله کې به حلول الحوادث راشي. نو دا د دې په منځ کې دوه مسلې قدر مشترک. درېیمه مسله د قدر مشترک دا ده ټول متفق دي په وجوب النظر فی معرفت الله. لکه اوس مخکې مونږ ویله اشاعره هم وایي چې اول واجب په مکلف باندې نظر او استدلال دی، او ماتوریدي هم دا وایي، نور هم وایي. سره د دې نه چې څوک په اسلام کې داخلېده د رسول الله صلی په دور کې، نو د الله نبي به ورته دا ویل چې شهادتین ووایه، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. څلورم د دې ټولو په منځ کې قدر مشترک څه دی؟ رجوع اصول او قواعد منطقیه وته. دا ټول په مهماتو کې دی رجوع چاته کوي؟ قواعد منطقیه ته رجوع کوي او اصول منطقیه ته رجوع کوي، بس خپل مشکلات په دې باندې حل کوي. د دې ورځې کتاب سنت ته نه ده، بلکې دې ورځې چاته ده؟ د یونان او د فلاسفو قواعد او اصول ته رجع ده. دا خبره شیخ الاسلام په درو تعارض العقل و نقل کې ذکر کړی. پنځم دا ده چې ټول فرق کلامیه چې څومره موږ دا ذکر کړ، دا ټول فرق دا محدث دي، محدث دا نوی پیدا شوي دي د دې د صحابه په دور کې او د مسلمانانو د اسلام په اوایلو کې د دې څه تصور نه و. دا ټول نوی پیدا دي، نوی پیدا، نظریه نوی ده، عقاید نوی دي، د قرآن سنت نه هټ کر د ټولو عقاید دي. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې زموږ په دین کې احداث وکړو، زموږ په دین کې نوې نوې مسلې راومنډلې، دا به ګورې مردودي، او دا محدث به مردودي، او دا محدث به مردودي، احداث به مردي. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دا ټول فرق چې دي دا په اعتبار د عقاید او نظریو سره او د مناهجو سره دا نوې فرقې دي، محدث، حادث، بدعیه فرقې دي، بدعیه، الفرق البدعیه. شپږم دا د چې دیو د یو بل مناقض دي، مناقض لکه معتزله نقض د قول د جهمیو کوي، جهمیه د معتزله کوي، او دارنګه اشاعره ماتوریدي د هغه کوي، هغه د دیو کوي، د یو بل مناقض. داغه وجه څه ده؟ اصل کتاب سنت نه دی، اصل څه نه دی؟ کتاب خپل عقل خبرې دي، چې د عقل خبرې دي، نو چې دا یو د عقل نه خلاف خبره د بل راشي، هغه دغه نقص کوي، هغه په خپل عقل باندې د خبرې نقص کوي، ابل راولي دوه خبره نقص وکي. اصل قرآن سنت نه دی. کله په کار دا و چې فیصله خو موږ په چا حل کولای؟ په قرآن او سنت. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وم قدر مشترک دی په منځ کې دا دی چې ټول متفق دي په تعویل باندې. ټول متفق دي په چا باندې؟ په تعویل. کلابیه هم معاوله دي، او دارنګه جهمیه هم معاوله دي، معتزله هم معاوله دي، دا نور هم معاوله دي. مجموع الفتاوا 14 جز کې شیخ الاسلام دا مسله لیکلې. اتم دادا ټول په دې متفق دي چې دا زموږ مخ د کوم قرآن دی
دا مخلوق دی. دا زمونږ مخې ته چې کوم قرآن دی نو دا څه دی؟ مخلوق. کلام لفظي مخلوق. نفسي یا څوک مني یا نه مني؟ معتزله نفسي پکې نه مني، خو دا لفظي مخلوق ګڼي او دا نورم مخلوق وي. رازي لیکل دي په حوامیمو کې زمونږ اختلاف د معتزله سره په خلق د کلام لفظي کې نشته. لکه چې کله هغه شبهات واردوي په خلق د کلام لفظي نو دوی ورته د مخې نه وخاندي وایي زمونږ ستاسو سره په دې کې اختلاف نشته دی، مونږ ته مخلوق وایو. مونږ ته څه وایو؟ مخلوق وایو. او مونږ یاره وایو چې کلام نفسي د الله شته دی او تاسو یې نه منئ. هغه وایي د کلام نفسي څه به وروسته ګورو، خو دا لفظي به څه مخلوق ومنئ. پوه شوې؟ او تفتزاني هم په شرح العقاید کې لیکلي زمونږ اتفاق دی د معتزلو سره په خلق د کلام لفظي باندې. عیاذا بالله ټولو سلفو ویلي دي چې چا قرآن ته مخلوق دا کافر دی، خارج عن الاسلام. ابو یوسف صاحب ما د امام ابو حنیفه سره شپږ میاشتې مناظره وچلېدله، نو زما د هغه د رای اتفاق په دې راغی چې چا قرآن ته مخلوق یا کافر. کم قرآن یادوي؟ لفظي قرآن. نفسي پکې کم راغی؟ او نفسي ته خو کلام نه ویلی کېږي. نفسي خو اراده د کلام ده، تصور د کلام ده، اته کلام نه ویلی کېږي. کلام خو ما تضمن کلمتين بالاسناد، کافیه ده نه یې شو. ابن جوزی لیکلی دی وای اهل الکلام چې دي کنه درې خبرې کوي. یو دا وای چې ما فی السماء رب، په اسمانونو کې الله نشته دی. اول وای ولا فی المصحف قرآن، په مصحف کې قرآن نشته دی. ولا فی القبر نبی، په قبر کې نبی نشته دی. ثلاث عورات لکم، دا تاسو درې شرمونه دي، ها درې عورتونه دي، دا پټ کوي. پوه شئ؟ ثلاث عورات لکم. سیر کې او مجموع الفتاوی کې دا خبره د ابن جوزی نقل ده. دیو اهل الکلام دا وی ما فی السماء رب، برا الله نشته. ولا فی المصحف قرآن ولا فی القبر نبی ورسول، ځکه چې وی نبوت رسالت اعراضونه ده او عرض خو لا یبقى زمانین. وی ثلاث عورات لکم، دا ستاسو درې سری عورات دي. په دې پرده واچوئ ظالمانو، دا څه ګند راښکاره کړی دی او ګنده خبرې امت ته کوئ. او نهمه خبره دا ده چې دا ټول متفق دي په نفي د اثبات د صفاتو د باری تعالی نه، چې د الله صفات نشته. کوم صفات چې قرآن سنت کې راغلي او دلیل څه وایي؟ بحجة التشبیه، دلیل تشبیه ده. بس که جهمیه وایي نو هغه هم په دې دلیل باندې الله د صفاتو نفي کوي. معتزله هم د تشبیه په دلیل نفي کوي. کلابیه هم دا وایي حلول الحوادث او تشبیه براشي، ترکیب براشي، تجسیم براشي. او که دا نور دي شیگان دي او که دا نور ټول په دلیل د تشبیه باندې د رب العالمین د صفاتو نفي کوي چې په کوم په کتاب سنت کې راغلي دي. دا د دې نه هغه قدر مشترک خبرې دي چې په دې کې دوه ټول متفق دي او د نورې خبرې هم د دې په منځ کې شته دی قدر مشترک. او غټ قدر مشترک دا دی چې بس دا بدعت پکې قدر مشترک ده. ځکه ټول فرق کلامیه دا فرق بدعیه دي، دا پکې قدر مشترک دی چې ټول نوی پیدا دي، نظری نوی دي، مناهج نوی دي، آرائی نوی دي. قرآن سنت او یا د سلف په دور کې د دې تصور نو او نه دا خلق موجودو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د زیغ او د شقاق او د نفاق نه وساتي، او الله دې موږ ته استقامت الدین وعلى الكتاب والسنة الصحيحه را نصیب کی. او د الله په نومونو په صفاتونو باندې او الله چې څومره د غیب او مسلې ذکر کړی دی او اخبارات صادقه او د الله دی او یا د رسول دی، په هغه باندې موږ ته د الله د پوره د ایمان توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد.